دلاس یادګار د ابراهیم خلیل الله د کعبه د ژوند لار دلاس یادګار د ابراهیم خلیل وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم دلاس یادګار د ابراهیم د ژوند لار حاجیان وردرومي د زخمي زړونو د غوا د کعبه کور د الله د کعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د مریض پوښتنه یعنې عیادت او همدارنګه مړي ته غسل او کفن ورکولو طریقه او همدارنګه د جنازې د لمانځه حکم او د جنازې د لمانځه طریقه، لکه څنګه چې په اسلامي شریعت کې د ژوند د تیرولو لپاره ځانګړې لارښوونې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرف نه موجودې دي. همدارنګه د مریض لپاره هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقدس دین کې هم ځینې لارښوونې موجودې دي، چې هغه اول د مریض پوښتنه ده. د مریض او د بیمار کتل او د هغې پوښتنو ته تلل، دې ته په شریعت کې عیادت وایي. په دنیا کې یو انسان هم داسې نشته چې هغه به نه مریضیږي، په هغه باندې به درد و تکلیف نه راځي. نو له همدې وجې نه د اسلام په مقدس دین کې ډیر زیات تاکید راغلی چې تاسو د مریض پوښتنه ضرور کړئ، او کوم اجر و ثواب چې الله رب العزت هغه مسلمان ته ورکوي چې هغه د مریض عیادت او د پوښتنې لپاره ځي، هغه ما تاسو ته په نورو خپرونو کې ډیر په تفصیلي توګه باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې بیان کړي دي. د یو مسلمان لپاره دا لازمه ده چې د خپل مسلمان ورور پوښتنه وکړي، البته که ګاونډي کافر هم وي، نو باید چې کله هغه مریضیږي دې مسلمان ته دا لازمه ده چې د خپل د دې کافر ګاونډي پوښتنه هم وکړي، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د منافقانو یهودیانو د پوښتنې لپاره په خپله تشریف ویوړه، سره د دې هم چې هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت دښمنان هم ول. دا رسول الله عادت د مسلمان عیادت او پوښتنه باید د دې لپاره کوله چې د مسلمان حق دی په بل مسلمان باندې، او د غیر مسلم عیادت باید د دې لپاره کوه تر څو چې هغه د رسول الله د نیکو اخلاقو نه متاثره شي او اسلام مقدس دین ته مخ راوګرځوي. خو نن ورځ د مسلمانانو په منځ کې دومره حسادت، دښمني، بغض او عداوت پروت دی، این تر دې چې ورور د خپل د ورور د حالاتو نه خبر نه دی. دا خو لا پرېږده چې هغه ګاونډي زموږ د کور په خوا کې ژوند کوي، د هغه د مریض پوښتنه یا د هغه د ولږې او د تندې او د فقر او د تندستي پوښتنه موږ وکړو، دا خو ډېره لویه خبره ده. په موږ کې نه قناعت شته، نه انصاف شته، او تل لپاره د خپل ژوند په سرکشي کې تېروو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. نن په خپل اولاد رحم وکړه، او نن په خپله کورنۍ باندې رحم وکړه، او نه هغه څوک چې زموږ په ګاونډ کې دي نه د هغو د حال او د احوال نه خبر شو. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه په کور کې ناسته وم، یوه ښځه د 2 وړو جنکیو سره راغله زما کور ته. 2 وړې ماشومان یې ورسره وي، یتیمانې وي. نو هغه ټولې وږې وې، ما نه د څه غوښتنه وکړه، ما سره په کور کې څه نه ول، صرف 3 خرماګانې را سره وي، یوه مې مور ته یې ورکړه، یوه مې یوې ماشومې ته ورکړه، او بله مې بلې ماشومې ته ورکړه. هغې ماشومې هم د خپله خرما وخوړله، د بلې ماشومې هم وخوړله، خو مور یې هغه زړی ترې لرې کړه، خپل خوله ته یې پورته کوله چې هغه وخوري، خو د ماشومانو لاس ور واچوه، هغه یې د خپل مور نه واخیستله. نو هغې مور هم د خرما په منځ کې نیمه کړه، نیمه یې د یوې لور خولې کې ورکړه او نیمه یې د بلې لور په خولې کې ورکړه.
خپله یې ونه خوړ، خپل اولاد یې رحم وکړ. دا حالت چې ما ولیدلو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، دا قصه ما رسول الله ته وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وویل چې دغه مور چې په خپل اولاد باندې رحم او ترحم وکړه، د خپل د خولې لمړې د خپل اولاد ته ورکړه، الله دا جنت ته بیایي. یا هغه چا چې دې یتیمانو باندې ترحم وکړ، الله به هغه جنت ته بیایي. خو تر اوسه موږ په خپل اولاد باندې ترحم نه دی کړی. تل لپاره په بدو الفاظو، په ناوړه خبرو باندې د خپل اولاد شکنځو رټوي. نه، ترحم وکړه، شفقت وکړه په خپل اولاد باندې. د ماشومتوب نه هغه د الله دین ته متوجه کړه او اسلامي اخلاقو اهدافو باندې متصف کړه. ګاونډی خو پرېږده. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په مسجد نبوي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د صدقات او د خیرات مالونه راغلي ول. نو د هغې په خوا کې ځینې یتیمان و چې هلته ژوند کوه. رسول الله ما ته څه ډوډۍ راکړه چې دا هېڅ هغه یتیمانو ته یې وروړه. ماسخوتن ولاړمه، د هغه کور ور مې وډبوه. نو هغه ښځه چې کونډه وه او هغې سره یتیمانو ورته راغله، راته ویلې چې په ور کې څوک دي. ما ورته ویلې چې عبدالرحمن ابن عوف هم رسول الله ما ته څه خوراک لا کړی ستاسو لپاره چې تاسو ته مې راوړ. هغه ښځه ورته څه وایي؟ هغه د ګاونډي په حق پوهېږي چې زما ماشومان وږي ول د مازدیګر په وخت کې. هغوی د خوراک ډېره زیاته غوښتنه کوله، خو ما سره په کور کې څه نه ول. بس په کټوه کې مې څه شی واچول، ته هغو لاندې مې اور بل کاوه. هغو ته مې ویلې چې تاسو لپاره زه خوراک تیاروم، او په هغه کټوه کې تشې اوبه وې، هېڅ هم نه ول. او ما ته به دا ویلې چې مورجانې خوراک کله تیارېږي؟ ما به ورته ویلې چې لا پوخ نه دی. او په دې باندې مې هغوی وغولول، هغوی وږي ویده دي. د ماشوم هم دا عادت چې ماسخوتن تر یو وخته پورې که هغه ته خوراک ورسېده کنې ویده به وي. نو هغوی اوس ویده شوي دي. زما په خوا کې زما ګاونډي دی چې هغه زما نه او زما د اولاد نه خوراک ته ډېره زیاته اړتیا لري. دا خوراک ویسه هغو ته یې ورکړه. حضرت عبدالرحمن ابن عوف دا خوراک وړي هغو ته ورکړه. هغوی سره قناعت و، هغوی سره انصاف و، په هغو کې همدردي وه. هغوی د خپل اولاد حق، د خپل د ګاونډیو حق پیژنده. خو نن ورځ نن موږ په خپل اولاد باندې، په خپل کورنۍ باندې رحم او ترحم ونه که. دا خو لا پرېږده چې ګاونډ ته لاړ شو یا همسایه ته لاړ شو، د هغو د مریضي او د هغو د ولږې او د تندې نه موږ خبر شو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. او که پوښتنه ورته نه کوو چې نیکي نه ورسیږي، خو ځینې داسې کورنۍ دي چې د هغو نه د خپل همسایهګان او د خپل ګاونډ په امن کې نه تل لپاره هغو ته ضرر رسوي. او رسول الله 3 واره دا خبره تکراروي چې مؤمن نه دی، مؤمن نه دی، مؤمن نه دی هغه څوک چې د هغه همسایه او د هغه ګاونډ د دې د شر نه په امان کې نه وي. نو د مسلمان عیادت چې هغه مریض شي، د هغه پوښتنه کول دا په مسلمان باندې حق دی. او کله چې څوک مریض شي، نو د مریض په سر د ښي لاس کېښودلی شي او دا دعا دې ورباندې ووایي چې اللهم اذهب البأس رب الناس واشفي فأنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ای الله، دا درد او تکلیف لرې کړه او شفا ورکړې ته. شفا ورکوونکی ته، له تا پرته بل څوک شفا ورکوونکی نشته. داسې شفا ورکړې چې څه مریضي ترې باقي پاتې نشي. او کله چې په یو مسلمان ورور باندې چې هغه مریض وي، په هغه باندې د مرګ علامې ښکاره شي، د هغه پوښتنه دې وشي، او د دې نه پرته د هغه سره کېناستل او هغه ته د قرآن تلاوت کول یا د سورت یاسین لوستل، دا هم ډېره غوره خبره ده چې ته ورسره کښېنې، د هغه پوښتنه وکړې او هغه باندې د قرآن تلاوت وکړې، په ځانګړې توګه سورت یاسین هغه ته ولولې. او که پوهېږې چې بلکل مرګ ته نږدې دی، نو د هغه مخ دې قبلې طرف ته شي او په ښي اړخ دې څملولی شي، ځکه دا حالت د روح وتلو لپاره ډېر آسانه حالت دی. او حضرت ابي سعید خدري رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لقنوا موتاکم لا اله الا الله. تاسو خپل مړه کېدونکو ته، یعنې هغه څوک چې مړه کېږي، د لا اله الا الله تلقین کوئ. یعنې که تاسو پوهیږئ چې هغه مړ کېږي، نو ځان سره لا اله الا الله محمد رسول الله وایئ. کیدای شي چې هغه مړی هم په خپله ژبه باندې راوړي او کلمه د توحید او د شهادت ولولي. او داسې دې نه کړئ چې هغه د مرګ په حالت کې دی او ته ورته وایه چې د شهادت کلمه ووایه.
ځکه هغه ډیر سخت حالت وي په هغه باندې د زنقدن حالت وي داسې نه چې هغه انکار وکړي چې زه نه وایم بلکې تاسو به په خپل منځ کې چې څوک ناست دي هلته دوی به کلمه د شهادت وایي لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر دا بلولی کیدی شي چې هغه څوک د زنقدن په حالت کې دی هغه هم کلمه د شهادت او کلمه د توحید ولولي تاسو به په هغه باندې زورنه نه کوئ او کله چې وفات شي نو ډیر په نرمي سره دې د هغه سترګې پټې کړی شي او د هغه ژامه دې وتړي او په دغه وخت کې د مړي په خوا کې هغه کسان کیني چې هغه متقیان دي هغوی سره د الله ویره وي او د مړي لپاره دې د بښنې غوښتنه وکړي ځکه په دغه وخت کې چې دا کسان د مړي لپاره بښنه غواړي دې لپاره د مغفرت دعاګانې کوي نو ملائکې په دې باندې آمین وایي هیله ده چې الله رب العزت یې وبخي او که دې مړي په دنیا کې بد کارونه هم کړي نو بیا مسلمان دپاره دا په کار نه دی چې هغه په بدو باندې یاد کړي بلکې بدي ځان ته پرېږدئ کم نیک کارونه چې هغه په دنیا کې کړي دي هغه نیکو باندې هغه وستایئ ځکه د رسول الله لارښوونه ده د خپلو مړ شوو کسانو نیکي یادې کړئ او د هغه له بدیو څخه تاسو ځان وساتئ نو چې کله یې ساه وخیجي نو اندامونه دې ورته سم کړي او د اندامونو په سمولو کې د دا دعا ولستل شي بسم الله وعلى ملت رسول الله نو سترګې چې ورته پټه کړه زنه یې ورته وتړله پښې چې ورته سمې کړې نو د پښو هغه دوه ګوتې دې ورته هم وتړي او هغه څوک چې بې اودسه وي په بدن کې پاک نه وي که زنانه باندې څه مریضي وي یا سړی د جنابت او د بېودسي په حالت کې وي نو هغه دې مړي ته نږدې نه کیني بلکې پاک کسان د هغه په خوا کې کینی تلاوت دې وکړي او د الله رب العزت نه دې دې مړي ته د بښنې او د مغفرت دعاګانې وکړي قدرمن اورېدونکو خپرونې په دې وخت کې راځو دمې ته دمې نه وروسته د غسل او کفن خو د کفن طریقه د غسل طریقه به هم تاسو ته په تفصیل باندې بیان شي د لاس یادګار د ابراهیم خلیل الله د کعبه کور د الله د کعبه حور درومي د زخمي زړونو دوا د کعبه کور د الله د کعبه قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ نو چې کله د دې ساه وختله د دې نه دې وروسته د مړي د ښخولو لارې چارې باید برابرې کړی شي او مړی دې په کور کې ډېر وخت نه ایساروي البته که د چا نږدې خپلوان راځي د هغوی لپاره لږ وخت مړی ایسارول څه پروا نه لري خو دا نه چې په کور کې مړی یو شپه دوه شپې او درې شپې ایساروي دا د اسلام په مقدس دین کې ګناه ده د غسل او د لمبولو اوبه غسل باید په ډیره تړمو اوبو ترسره شي چې نه ډیرې یخې وي او نه ډیرې ګرمې وي او که چیرې په اوبو کې د بیرې پاڼې واچولی شي او هغه په هغې کې پخې شي نو دا ډیره غوره خبره ده او د غسل طریقه داسې ده دا دې لپاره قدرمنو اورېدونکو درته وایم چې موږ او تاسو مسلمانان او هر مسلمان دپاره دا ضروري ده چې دا د اسلام مقدس دین مسائل هغه ته یاد وي د غسل طریقه دا ده چې اول به مړی په تخته یا په بل کلک شي باندې څملولی شي او د مړي نه به جامې ویستلی شي که جامې وتلې خو ډېره ښه ده خو مړي ته دې تکلیف نه ورکوي که نه ختلې هغه دې قیچي کړي او د مړي نه دې لرې کړي چې کله د مړي نه جامې لرې کړې نو مړي باندې به یو څه واچوي یعنې عورت به د مړي پټ کړي یو لنګ به مړي ته ووهي او د هغه نه به وروسته مړي ته استنجا ورکړي او د استنجا طریقه دا ده چې د لنګ لاندې به د خپل لاس نه نباسي او مړي ته به استنجا ورکوي او د خپل لاس نه به یو ټوټه تاو کړي چې کله مړي ته استنجا ورکړه نو د استنجا نه به وروسته مړي ته اودس ورکړی شي خو چې کله مړي ته اودس ورکوي هغه څوک چې مړی وینځي د مړي په اوداسه کې د خولې غړغړه یا د خولې پرېمینځل او د پوزې پرېمینځل دا نشته دی یعنې د مړي خوله به هم نه وینځي او همدارنګه د مړي پوزه به هم نه وینځي بلکې په پوزه او په غوږونو کې ورته پاک مالوچ کیدي د دې لپاره چې د مړي په غوږونو او په پوزه کې اوبه لاړې نه شي او که دا خبره معلومه وه چې دا مړی د جنابت په حالت کې مړ شوی ده یا ښځه په حالت د حیض او د نفاس کې مړه شوې ده نو هغه څوک چې دوی ته غسل ورکوي څه ناڅه اوبه دې د دوی پوزې او خولې ته باید ورسوي څه ناڅه بس اودس دې ورکوي هغه اودس چې ژوندي کوي د اودس نه به وروسته د مړي سر په صابون باندې ښه پاک ووینځي ګمنځ کول یې نشته سر به ورته پاک په صابون ووینځي
نو مړی به بیا د دې نه وروسته په چپ اړخ باندې څملوي. چې کله په چپ اړخ باندې څملوي یعنې چپ طرف به یې ځمکې طرف ته شي، نو دا ښي طرف یې چې پاس دی د سر نه تر پښو پورې دا د پاک ووینځي. په دې باندې به د اوبه 3 وارې اوبه واچوي. چې کله ښي طرف ورته ووینځه د دې نه به وروسته مړی په ښي اړخ باندې څملوي او په چپ اړخ باندې د سر نه تر پښو پورې 3 ځله اوبه واړوي. او په کوم وخت کې چې په مړي باندې اوبه اړوي نو نرم نرم دی د مړي بدن هم په خپل لاس باندې وموښي. او د غسل په وخت کې دی لومړی ورته ښي لاس بیا ښي پښه وینځل او د دې نه وروسته چپ لاس او د چپه پښه وینځل دا پکار دي، ځکه چې کله په چپ اړخ باندې واچو نو ښي طرف به ټول ورته وینځي. چې ښي طرف خلاص شه د دې نه به وروسته د په ښي طرف واچي د مړي چپ طرف ته به دې ټول وینځي. نو چې کله غسل پوره شه نو اوس دې د مړي څخه لونګ خلاص کړي او په بله تخته دې ورته کفن واچوي. خو مخکې د دې نه چې دا مړی کفن ته داخل کړي د مړي بدن دې په یو پاکه ټوټه باندې باید وچ کړی شي. او د سړو کفن د سړو لپاره 3 جامې یعنې 3 ټوټې کفن پکار دي، یو کمیس، بل پرتوک او دریم څادر. ځکه کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 سپینو یمني جامو کې کفن ورکړی شو. رسول الله ته په 3 سپینو یمني جامو کې کفن ورکړی شو. د سړو لپاره 3 جامې کفن پکار دي، اول څادر، دویم لونګ چې هغه ایزار دی، او دریم کمیس. څادر ته لفافه او لونګ ته ایزار هم په عربي ژبه کې ویل شوي دي. نو د څادر اوږدوالی به د بدن د قد نه یعنې د بدن نه قد نه 1 لاس زیات وي، یعنې څومره چې د مړي قد او تنه ده د دې نه به 1 لاس باید دا کفن او څادر اوږد وي څادرې. او د څادر پلنوالی به دومره وي چې د هغه بدن پکې ونغښتلی شي. دغه شان د لونګ پلنوالی یعنې د پرتوک پلنوالی، خو د پرتوک اوږدوالی به د څادر نه 1 لیشت کم وي. او د کمیس لپاره چې کوم څادر شکولی شي د هغې پلنوالی چې دومره وي چې څومره د څادر او د لونګ پلنوالی دی، لیکن اوږدوالی به یې د څټ نه راواخله، د کمیس اوږدوالی به د غاړې او د څټ نه راواخله تر انسان نامه پورې او د نامه نه ښکته. دا څادر به په منځ کې نیم کړی شي او دومره به وشکولی شي چې د مړي سر هلته پکې دننه شي. او د کفن ورکولو طریقه به تاسو ته وروسته بیان شي چې څه رقم به کفن ورکوي. نو سړیو لپاره 3 ټوټې کفن 3 ټوټې ضروري دي. یو څادر دی چې هغه د مړي د تنې نه باید 1 لاس اوږد وي. دویم د مړي پرتوک دی چې هغه ته ایزار هم ویل کیږي چې هغه به د څادر نه 1 لیشت کم وي. دریم کمیس دی چې هغه به د سړي د غاړې نه راواخله تر نامه پورې یا د نامه نه لاندې چې هغه به سوری کړی شي او مړی دی د مړي سر دی په هغه کې نه ایستلی شي. د څادر او همدارنګه د پرتوک او همدارنګه د قمیص باید د هغو پلنوالی 1 رقم وي. دا د سړو کفن. د ښځو په کفن کې د دې نه د دې 3 جامو نه علاوه 2 جامې نورې هم پکار دي. زموږ مسلمانانې خویندې په دې پوهیږي چې یو سر بند دی چې په مړي د ښځې سر پې تړي، او بل سینه بند دی. د سینه بند پلنوالی خو دومره پکار دی چې څومره لونګ وي، مګر اوږدوالی د تخرګ نه تر زنګنو پورې، او سربند یې د 1 ګز نه څه کم پلن او د ګز نه څه زیات اوږد پکار دی چې پلنوالی د 1 ګز نه کم وي او د هغه اوږدوالی د ګز نه څه نه څه زیات وي. او کله چې زموږ مسلمانې خور ته چې د دې دنیا نه سترګې پټوي هغې ته غسل ورکول کیږي، نو هغې دپاره د لونګ او د لاسپوښو نه پرته د پردې دپاره 1 څادر هم پکار دی. نو چې کوم ځای کې هغې ته غسل ورکول کیږي باید چې هغه ځای کې ښه مناسبه پرده هم ولګول شي. نو قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. په بلې خپرونه کې انشاءالله د کفن ورکولو طریقه چې څنګه به کفن ورکوي او د جنازې د لمانځه حکم د جنازې د لمانځه طریقه هم تاسو ته تفصیلي بیان شي. نو تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ نیکمرغه الله مو مل شي. دغه مولد هغه پاک رسول الله د کعبه کور د الله د کعبه د لاس یادګار د ابراهیم خلیل الله د کعبه کور د الله د کعبه حاجیان وررومي د زخمي زړونو د
د نور